بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. نن به موږ تاسو وایو چې څنګه موږ د ان کیورډ استفاده کولی شو. موږ تاسو بټوین کیورډ ویل چې هغه د دوه ویلیوز ترمنځ څه کوي، ډیټا موږ ته راخلي په هغه دوه ویلیو رینج کې څه کوم ده. خو دلته بیا موږ ان هم لرو چې ان کې موږ ملټیپل ویلیوز ورکولی شو چې د دې ویلیوز کې څومره ډیټا وي په دې رینج کې موږ سره راوښیي، یعنی دغه ډیټا موجود وي پکې، د ویلیوز کوم کنډیشن ده دا موجود وي، نو ټول ډیټا موږ ته راخله. صحیح ده. another common search condition in the set membership test n. صحیح ده. it tests whether a data value matches one of list of target values. یعنی دلته چې څومره ویلیوز موږ ورکړي، څومره کنډیشن موږ ورکړي د سرچ له خاطره، دې کې هر یو چې میچ شي نو دا موږ ته ډیټا راواخله. موږ ته سمه ده. نو موږ راځو اوس اگزامپل وایو چې دا ډېر سمپل دی، سرچنګ ډېر اسان ده په SQL کې. بیا چې کله موږ اپلیکیشن ډیولپمنټ ته لاړ شو نو په C# او ASP MVC او دې شیانو کې بیا موږ هلته ګورو چې څنګه موږ کولی شو چې ګرافیکلی موږ سرچنګ وکولو، چې کیوري دلته ولیکو، نور له بټنز څخه استفاده وکړو، انټرفیس څخه، چې موږ ډیټا له SQL سرور نه بیک اینډ نه را ریټریو کړو. اوس فرض که زه دا ټوله ډیټا راخلم نو موږ سره دومره ډیټا ده. صحیح ده. اوس زه فرض که راځم یو بل کالم اضافه کوم په دې ټیبل کې. فرض که زه ورته وایم سپلایر آی ډي. صحیح ده. سپلایر آی ډي ده او ډیټا ټایپ څه شی ده؟ انټیجر ده. دا ما سیف کړ. صحیح شو. اوس راځم زه دې کې ډیټا اچوم. فرض که سپلایر یو دوه. صحیح ده. دا د سپلایرانو آی ډي شوله. اوس فرض که زه ورته وایم چې سلیکټ کا start from table order where amount n. صحیح ده. اوس رینج ورکوئ. فرض که 100 200 300 500. دې رینج کې چې دا ډیټا ویلیوز میچ شو نو موږ ته ډیټا ریټریو کړه. ګوره 100 نشته که نه، خو حداقل له 200 نه تر 500 چې کومه ډیټا ده دا میچ شوله. اوس که زه چیرې دا لرې کړم نو ورته وایم چې ډیټا راواخله. ګوره 100 نشته خو 200 چې کوم ده هغه میچ شو. دې میچنګ وکولی شو چې ډیټا په ټیبل کې وګوري او هغه بیرته ریټریو کړي چې دا ډیټا موږ سره موجود ده. بټوین کیورډ چې و هغې کې مشخص دوه رینجه موږ ورکوو. صحیح ده. مثلا AB دوه کنډیشنه موږ ورکولی شو، خو دې کې موږ مکمل ممبرشپ ورکوو چې یعنې هر یو چې میچ شو هغه ډیټا موږ سره ټوله ریټریو کړه. فرض که زه ورته وایم که چېرته سپلایر وي، د سپلایر آی ډي له 1 سره مساوي وي، 3 سره وي، 5 سره وي، 10 وي، هر څومره سپلایران چې موږ لرو د هغې آی ډي که چېرته په دې لیست کې میچ شولو نو هغه ډیټا ماته ریټریو کړه. سپلایر کالم نه ده، سپلایر آی ډي ده. نو ډیټا موږ باید سلیکټ او ایکزیکیوټ کړو. ګوره سپلایر آی ډي 1 څه شو، میچ شو په لیست کې، باقي مانده میچ نه شو نو هغه یې راوانخیسته. فرض که زه ورته وایم 2 او 20 فرض کړه. صحیح ده. نو ما ته کوم ډیټا راخلي، کوم سپلایر آی ډي چې میچ شو صرف هماغه راخلي او هماغه ډیټا موجود وي په ټیبل کې هغه موږ ته ریټریو کړي. نو دا شی و د ان کیورډ چې موږ دا هم یو نوع سرچ له خاطره استفاده کولی شو. یعنی بعضې ویلیوز آپشنل لکه ډیټا موجوده ټیبل کې راخلي که نه راخلي، یعنی کوم سنټکس ایرر یا لاجیک ایرر موږ دلته نه وینو پکې. صحیح ده. په راتلونکي درس کې موږ وایو چې لایک
د څه شي له خاطر استفاده کوي چې پیټرن سرچنګ له خاطر یعنی د زیاتره کانسپټ د دې څه دی وایلډ کارت سرچنګ د وایلډ کارت سرچنګ څه شته وي یعنی کوم ډیټا تاسو ته معلوم نه وي مثلا موږ که چیرې دغه حرف موجود په دې نوم کې که چیرې دغومره سلري موجوده وه په دې ټیبل کې یعنی یو نامعلومه شرط موږ ورکړو چې راتلونکي ویډیو کې موږ بیا پوره لولو چې لایک څنګه موږ د هغې کیوري موږ لیکو څنګه عملي بڼه تاسو ته وښودل شي مننه